دا دوه پوړیزه ودانۍ د عامې روغتیا وزارت په لارښوونه او د یونیسف نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د 40.5 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د عامې روغتیا وزارت مالي او اداري مرستیال ملا بختالرحمن شرافت د ودانۍ د پرانیستې پر مهال د یونیسف ادارې له ملاتړ څخه مننه وکړه او ویې ویل وزارت هڅه کوي چې د هیواد په ټولو برخو کې خلکو ته اغېزناک او معیاري روغتیايي چوپړونه برابر کړي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول بنسټیزې ودانۍ به د روغتیايي نظام پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. ملا شرافت له عامې روغتیا ریاست او اړوند مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې د روغتیايي خدمتونو د لا ښه والي لپاره خپلې هڅې لا هم ګړندۍ کړي. د عامې روغتیا وزارت متوجه دی هڅې کوي چې هېوادوالو ته په ښه توګه سره روغتیايي خدمات ورسوي. تاسو به خبر یاست چې د ټولو ولسوالیو په کچه باندې 313 شفاخانې چې هغه د قدر امیرالمؤمنین حفظه الله یو خاص شفقت له مخې یو خاص مهرباني له مخې تېر کال د کال په اخر کې موږ ته څه کم 7 میلیارډ افغانۍ راکړي دي. دا به هغه ولسوالیو ته چې پکې پی ایچ نه وي هغو ټولو ولسوالیو کې به انشاءالله ډېر ژر تدارکاتي پروسه تر کار لاندې ده. هر ولسوالۍ کې به ډېر جوړېږي. د هلمند مرستیال والي مولوي محمد نبي حماس د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل په هلمند کې د یونیسف فعالیتونه د درناوي وړ دي او موږ ژمن یو چې د روغتیايي خدمتونو د پراختیا لپاره د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ لا ډېر ګامونه واخلو. هغه زیاته کړه چې دا ودانۍ به د واکسین د تطبیق بهیر ته یو منظم او موثر چوکاټ برابر کړي او د روغتیايي خدمتونو کیفیت ته به عملي وده ورکړي. 23 میلیونه افغانیو په لګښت باندې دا سرته رسېدلې ده او د دغه مظلوم ولس د پرمختګ لپاره نورې چارې پرانیستل شوې دي. بالخصوص د عامې روغتیا له وزارت له مشرتابه بیرته تر ریاست پورې بیا د یونیسف نړیوالې ادارې د مسؤلینو او له هغه کارمندانو چې له موږ سره یې په دغه تعمیر کې برخه اخیستې ده په دې پروسه کې له موږ سره تکلیف ګاللی ده. د هلمند د عامې روغتیا رئیس مولوي فضلي احمد شفیع الله هم د عامې روغتیا وزارت او یونیسف له همکاریو مننه وکړه او زیاته یې کړه موږ به د وزارت سره په همغږۍ خپلې هڅې لا زیاتې کړو ترڅو خلکو ته اساسي او باکیفیته روغتیايي خدمتونه برابر سي. په هلمند کې پر داسې مهال د کتلوي معافیت لپاره نوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه چې لا هم په لرې پرتو ولسوالیو کې یو شمېر اوسېدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې دي. خو مسؤلین ډاډ ورکوي چې د یادو ستونزو د حل لپاره به ژر عملي ګامونه پورته کړي. شاولي زیارمل، امید راډیو، هلمند.